له زابل څخه بد خبر. زابل کې 90 متره برمې ته د لوېدلې ماشومې جسد راوایستل شو. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو پر جزئیات هم دلته راسره وګورئ. زابل کې د طالبانو ځایي چارواکي وایي په دغه ولایت کې برمې ته د لوېدلې کوچنۍ نجلۍ د ژغورنې هڅې ناکامې او جسد یې راوایستل شوی دی. طالب چارواکي وایي دغه نجلۍ تېره ورځ د زابل د مرکز قلات اړوند سپینه غبرګه سیمه کې 90 متره برمې ته لوېدلې وه چې د ژغورنو هڅو تر ناکامېدو وروسته یې نن دوشنبې د مرغومې سهار جسد راایستل شوی دی. دوی زیاتوي چې د دې ماشومې د ژغورلو لپاره له هلمند او کندهار ولایتونو څخه د ژغورنې ټیمونه هم راغلي وو، خو هڅې ناکامې او نجلۍ مخکې له ژغورلو ساه ورکړې وه. زابل کې ځایي طالب چارواکو د دې نجلۍ د عمر په اړه څه نه دي ویلي. د هیواد په سویلي ولایتونو کې د تېر څه باندې 2 کلونو راهیسې ګڼ شمېر ماشومان برمو ته لوېدلي او مړه شوي دي، خو تر اوسه په دې برخه کې نه هم ځایي خلکو او نه هم د طالبانو سرپرست حکومت د ماشومانو د ژوند ژغورنې لپاره کوم جدي اقدام کړی دی. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. که تاسو هم په اړه کوم نظر لرئ په کومنټ کې ولیکئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.